دا ورور سوال کړی دی وی یو کس راته دا دعا ښوولې ده چې سهار هم دا وایه او ماسخوتن یا ماښام هم دا وایه سهار وپیرې وایه اللهم اجرني من النار دا الله ما د جهنم نه وساتې او ماښام هم دا وایه نو دا ذکر صحیح دی که نه یو حدیث کې داسې راځي امام احمد راوړی دی امام ابو داود هم راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم په هغې کې وایي چې کله ته سهار لمونځ مخکې د دې نه چې ته د چا سره خبرې وکړې نو دا دعا ووایه اللهم اجرني من النار او وپیرې ووایه نو که ته به دغه ورځ مړ شوې الله به تا د جهنم نه بچ ماښام لمونځ چې کله وکړي بیا دغه شان ووایه اللهم اني اسألک الجنه هلته ورسره جنت ته تذکره او اللهم اجرني من النار وپیرې ووایه نو که ته به دغه شپه مړ شوې نو جنت ته به ځي جهنم نه به بچ شي دا حدیث راغلی کتابونو کې او دا سندن کمزوری روایت دا ذکر سندن کمزوری دی نو داسې خاص ټاکل د دې چې وپیرې اللهم اجرني من النار سهار او ماښام ویل دی باندې صحیح دلیل نشته حدیث شته یو حدیث کې انس بن مالک رضی الله عنه حدیث دی خو صحیح امام ترمذي راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي من